نن د بلوڅانو په سیاسي او وسلواله مبارزه د یو داسې کتاب خبرې کوو چې په هغه کې وړاندوینه شوې وله چې که د بلوڅانو مسلې حل نه شوې نو یو بل وسلوال بغاوت کېدلی شي. هم د دې کتاب تر چاپېدو شاوخوا 20 کال وروسته هم داسې وسو. زه عبدالحی کاکړ یم او تاسو ویش فکر یوټیوب چینل ګورئ او د کتابونو په دې لړۍ کې له یو بل کتاب سره له تاسو سره یم. دا کتاب چې ما کوم ذکر په سر کې وکړي د بلوڅانو پر سیاسي او وسلواله مبارزه باندې لیکل شوی دی. د کتاب لیکوال یو امریکایي دی، خبریالو سلیګ هاریسن، د واشنگټن پوسټ لپاره کار کولی او بیا د امریکا مهمو تحقیقي تینک ټینکونو لپاره هم کار کړی دی او دی د امریکا په وتلو د ساوث ایشیا یعنی جنوبي ایشیا یا د آسیا د لپاره عمومي په مهمو کارپوهانو کې وو. د دې یو کمال دا و چې د یوازې دا نه چې په یو کوټه کې ناست، په لایبرري کې ناست تحقیق کولی، د کتابونو حوالې ورکولې. دی په هغې حساب مشهور و چې دی ځي او په کومه سیمه باندې چې دی کتاب لیکي یا تحقیق کوي هلته له خلکو سره انټرویوانې کوي، خپله هر څه په خپلو سترګو ویني، هلته حوالې راغونډوي او بیا پر هغه اساس باندې یو خپله شننه هم کوي، تحقیق هم کوي او هغه کتاب چاپوي. نو د دې کتاب نوم دی ان افغانستانز شیډو، بلوچ نیشنلزم اینڈ سوویت ټمپټیشنز، یعنی په پښتو کې به داسې ووایو د افغانستان تر سوري لاندې د بلوڅانو ملت پالنه، د شوروي وسوسې یا لالچونه. یعنی کې بیا اکاډمیک معنا کې ګورو نو داسې د افغانستان تر سوري لاندې بلوچ ملت پالنه او د شوروي سټریټیژیکي هیلې. دا کتاب که څوک هم پر بلوڅانو باندې زه چې هم کله زما له خوښو کتابونو څخه دی او اکثره ما لوستی دی او ما ته هم ډیر شان را واضح کړی دی، بلکې د بلوچ په مسله په پوهېدو کې ډیره مرسته کړې ده. بلکې د هغه خلکو لپاره هم دی چې څوک تحقیق کوي، ریسرچ کوي او د بلوچ په مسله باندې بیخي نه وي خبر، نو د هغو لپاره یو قسم کورس بوک هم دی. دا سلیګ هاریسن خپله بلوچستان ته تللی و هغه وخت چې کله په بلوچستان کې په 1992 کال کې تر هغه وروسته د نیشنل پارټي په مشرۍ کې صوبایي حکومت ختم شو چې عطاالله منګل وزیر اعلی او ذوالفقار علي بوټو ختم کړي. بیا وسلواله مبارزه پیل شو او د هغې په نتیجه کې هلته ملیټري یا فوجي اپریشن وشو. نو دا هغه وخت و چې شوروي اتحاد وو او سړه جګړه روانه وه او د خپله بیا په 1909 کې هغه وخت کې بلوچستان ته ځي چې کله هلته په شوروي اتحاد افغانستان ته راغلی دی. او دا کتاب د اصلا لیکلی هم په دې ټوله منطقه کې د شوروي اتحاد ګټې، فرصتونه او سټریټیژیکي ګټو ته د کتو په تنه په دې عینه کې لیکلی دی. خو په دې کې د بلوڅانو تاریخ، د دوی د شناخت مسله، د دوی د سیاسي مبارزې په اړه، د دوی د وسلوالې مبارزې په اړه او دارنګه د دوی څه کوم معدنیات دي او د دوی څه کوم وسایل دي، بیا د پاکستان حکومت سره د دوی کوم تعلق دی. نو په دې ټولو شانو باندې دی هلته تللی دی، یعنی د فیلډ ریپورټینګ کړی دی، فیلډ انټرویوانې یې کړي دي، حالت یې خپلو سترګو باندې دا هر څه لیدلی دي. یعنی د له ډېرو مخکشانو او مهمو خلکو سره کړي دي چې د هغو نن هم د بلوڅو پر دې وسلواله او سیاسي مبارزه باندې اغیز ډېر زیات دی. په هغې کې غوث بخش بزنجو دی، عطاالله منګل دی، سردار عطاالله منګل دی، نواب خیر بخش مري چې اوس هم په دغه وسلواله مبارزه روانه ده، انګیزه یې دی له هغه سره. امیر احمد تیار خان چې د کلات سټیټ مشر و هغه سره مرکه کړې ده. جنرال شیروف به ورته ویلی، شیر محمد مرای چې یو ګوریلا کمانډر و د بلوڅانو ډېر مشهوره، له هغه سره مرکه کړې ده. د بلوڅانو چې کوم سټوډنټ ارګنایزیشن دی، د ځوانانو سازمان دی، د هغو له مختلفو مشرانو او غړو او فعاله کسانو سره خبرې کړي دي. او د بلوڅانو مسله چې له 1948 کال راهیسې له پاکستان سره پیلېږي، په صورت کې چې کله د پاکستان کې دغه خان اف کلات میر احمد یار خان یو دسخط کوي او له پاکستان سره شاملېږي. د بلوڅانو خبره دا ده، دریځ دا دی چې پاکستان ریاست په زوره میر احمد یار خان دې ته مجبوره کړي چې کلات ریاست چې آزادو هغه په پاکستان کې شامل کړي. او د پاکستان ریاست بیا دا وایي
چې دا یو لیجیټیمیټ یا جایزه کارو مشروع کارو ځکه چې میر احمد یار خان په خپل پر هغه دستخط کړی دی. خو سلی ګریسن په دې کتاب کې زیات ویټیج سي دی یعنی زیات ارزښت سي دی هغه د بلوچستان و درستور کړی دی. په دې باندې بیا د پاکستان ریاست اعتراض هم پر دې کتاب دادی. بل دا کتاب کې دام کتل سوي دي چې شوروي اتحاد سي دی هغه په دې سیمه کې کومي ستراتیژیکي ګټې لري او هغه له دې حالاتو څخه څنګه ګټه اخیستلای شي. دا ډیر مهم اړخ دی. خو په دې کتاب کې یو بل خبره ده کړې دا یو خو په تفصیل سره دا لیکلي دي چې بلوچستانو له پاکستان ریاست سره د تعلق نوعیت څنګه دی. یعنی د بلوچستانو په معدني وسایلو باندې خپل څومره اختیار دی لده ځخه څومره وړي. یعنی د صوبایي خودمختاري او د مرکزیت ترمنځ کومه جګړه ده پر دې باندې کړې دي یا بیا چې کومه سیاسي مبارزه ده یا فوجي اپریشن دي په دې تناظر کې کتلې دي. نو دا ټول خبرې چې دي دا د په دې کتاب کې راغونډې کړې دي او په ډیر شاندار ځکه لیکلې دي چې د چونکې جرنالیست مو نو د لیکلو انداز دی هغه هم ډیر په ساده او اسانه او روانه ژبه کې دی او سړی ډیر زر او ډیر شپه پوسی. نو که تاسو غواړئ نو کولای شئ دغه کتاب چې دی هغه په کوټه کې خو ممکنه ده پیدا کړئ. په نور ځای کې ماته ډیر نه ښکاري چې پیدا به خو بیا ممکنه تاسو کوشش وکړئ پیدا کړئ. پی ډی اف به ملاو شي. هغه څوک چې بیخي د بلوچ په مسله پوه نه دی دغه لپاره دا ډیر اړین کتاب دی باید چې وایي او که څوک پوه دي دغه لپاره هم ځکه چې دا داسې کتاب دی چې د دې ارزښت په دې کې هم دی چې د ویسټرن اډینس لپاره د غرب کې څوک لوستونکي دي یا په امریکا کې کوم لوستونکي دي دغه لپاره لیکلي دي. نو ډېر اسانه کړی دی پس منظر ور کړی دی تاریخ ور کړی دی چې خلک په دې ټول سیاق او سباق پوسی. قسم پر بلوچستان باندې په غرب کې په امریکا کې اوس کتابونه شډیر لیکل شوی دي. خدا دا چې په هغه وخت کې دا بیخي کم نو د په حساب باندې هم دا کتاب یعنی په ډیر اسانه او په ډیر ښه طریقه باندې یو ارزښت لري. اوس هم که څوک پر بلوچستان باندې تحقیق کوي د دوی په مبارزه باندې په سیاست باندې کوي نو د سلیګ هریسن د کتاب بغیر هغه تحقیق هغه شننه هغه کتاب ممکن وي نامکمل وي. اوس هم او ډیر زیات د دې ریفرنسز اخیستل شوي دي. نو د یوټیوب چینل وش فکر کې دا د کتابونو د لړۍ به هم دغه سي دوام کوي. تاسو کولای شئ وش فکر یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ له ملګرو سره شریک کړئ او د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د وش فکر فیسبوک پاڼه فالو کړئ انستګرام پاڼه فالو کړئ ټیک ټاک فالو کړئ ځکه چې هم دغه سي مواد به بیا هم تاسو درکو او درسو به او د دې ترڅنګ به شننې وي تبصرې به وي یا ځانګړي مرکې او پودکاسټونه به وي. نو تاسو دا هر څه به تاسو ته ترلاسه کیږي. نو تاسو چینل سبسکرایب کړئ او سره چې کومي فیسبوک انستګرام او ټیک ټاک باندې دي دا تاسو تعقیب کړئ. تر بیا پورې ما عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه شه.